بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم علماء کرامو، زما خوږو عزتمندو اوریدونکو، زما ورونو، زما خویندو، وړو ماشومانو، دا د الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو احسان دی چې داسې یو موقع موږ له الله راکړه چې موږ یو دینی چینل ته او یو دینی پروګرام ته، او چې دا د سوشل میډیا دور دی، او یقینا په دې دور کې د سوشل میډیا د لاسه ډېر خلک په غټ تعداد کې ګمراه کیږي، د ایمان نه خلاصیږي، د عقیدې او د عمل نه خلاصیږي. لیکن دا د الله احسان دی چې زموږ په دې معاشره کې داسې ښه خلک هم شته او د دین غمخوار او د دین فکرمند خلک شته چې زموږ دپاره دا موقع فراهم کړله، او په دې د الله شکر موږ ټول ادا کول پکار دی چې الله تعالی زموږ کورونه او زموږ ادارې او زموږ دفتر او هر پوره ماحول د دین باندې ښایسته کړي. عزتمند ورونو، دا کم صورت چې ما ستاسو په مخ کې ولوستلو دې ته سورة الفاتحه وایي. سورة الفاتحه دا صورت په هر رکعت کې موږ وایو په مانځه کې. هر مسلمان باندې دې صورت زده کول فرض دی، فرض. او دا صورت چې دی دا په مانځه کې ویلی کېږي چې مونځ د اسلام دویم رکن دی. د دې صورت نه بغیر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مونځ نه کېږي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمین ونه وي نو مونځ دې نه کېږي. دونه قیمتي او اهم صورت دی. زما عزتمند ورونو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قرآن په صورتونو کې دا عظیم صورت دی، لوی صورت دی، اوچت صورت دی، الله تعالی ته ډېر ګران او ډېر غوره دی، او نبی علیه الصلاة والسلام ته دا یو خاص هدیه او تحفه د نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړی شوې ده. عزتمند ورونو، دا صورت خو موږ په هر مانځه کې وایو او د مانځه نه بغیر هم وایو، لیکن د دې صورت په مقصد نه موږ نه یو خبر. علماو خبره وکړه چې نن د هر جومات د محراب نه د شرک او محراب نه د بدعاتو دعوت عام دی. ځکه عام دی چې خلک په قرآن باندې سوچ نه کوي، خلک په خپل عبادت په نیت باندې نه کوي. عبادت چې دی یو رسم او رواج جوړ شوی دی. په دې صورت کې موږ د هر وخت د الله سبحانه وتعالی سره وعده کوو، د شرک خلاف و شرک به نه کومه، توحید وعده کوو، د الله د اطاعت وعده کوو، د ښو خلکو سره د ناستې او د ولاړې وعده کوو، الله تعالی د عبادت وعده کوو، هر وخت د الله نه د سمې لارې د غوښتو وعده کوو. خو موږ ته د صورت ترجمه او معنی نه راځي. زه به د خپل اورېدونکو د خصوصي درخواست وکړم چې ورونو تاسو که ډېر غټ کتابونه نه شئ ویلی، مدرسو کې ډېر وخت نه شئ تېرولی، او د عربۍ غټ اوږده کتابونه تاسو د عالم نه نه شئ ویلی، وخت سره نشته، تش د یو صورت ترجمه یې زده کړئ او د دې صورت تفسیر یې زده کړئ. تفسیر مطلب د دې صورت کم تفصیلات چې دي د هر لفظ سره تفصیل به دې کتابونه لیکلی شوي دي، پښتو ژبه کې، عربۍ ژبه کې او اردو ژبه کې، چا کومه ژبه په هغه ژبه کې ډېر غټ وافر مقدار کې کتابونه دي. او زمونږ د اواز تاسو در ورسېدو، د الله په نسبت تاسو مجرمان یئ، او د قیامت په ورځ به بیا په دې خبره باندې د هر څه ګواهي کوي چې زموږ خبره در ورسوله چې د دې صورت ترجمه یې زده کوئ او په مفهوم او په مقصد یې ځان پوه کوئ، نو ته به صحیح موحد شي، ستا به مونځ قبول شي. تش د الفاظو د ویلو نه چې مقصد باندې ځان نه خبرې، او تش د الفاظو د ویلو نه چې عمل کې دې نه راځي، نو په دې باندې انسان نه مسلمان کېږي او نه عمل قبلېږي. نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې چې څونه منافقین وو، ټول به منځونه کول، په مخ کې صف کې به ولاړ او منځونه به یې کول، لیکن و منافقین ولې د صورت مقصد باندې عمل نه کاو. عقیده د شرک وه، عقیده د نبی علیه الصلاة والسلام د دشمنۍ وه، عقیده د الحاد او د کفر وه، نو مسلمانان نه وو. زما عزتمند ورونو، دا د توحید صورت دی. الحمد لله رب العالمین. د دې مطلب څه دی؟ ټول صفتونه د کمال د الله دپاره دي. کم الله چې رب العالمین، ټول عالم رب دی. یو خو د تعریف صفت الحمدلله. الحمدلله نبی علیه الصلاة والسلام دا لفظ ډېر زیات به وایو، او دا سنت عمل دی چې کله انسان ته تکلیف ورسي بیا هم د الحمدلله وایي. الله تعالی دا خلکو سره مینه کوي چې کوم خلک په خوشحالۍ کې او په تکلیف دواړو کې الحمدلله وایي. که مصیبت ته ورسیږي نو سنت عمل دا ته وي الحمدلله علی کل حال. چې خوشحالي ورسیږي ته وي الحمدلله بنعمته تتم الصالحات. دا سنت عمل دی چې د څه مسله درته وشي بس الحمدلله، په دې باندې الله تعالی خوشحالېږي، الله نعمتونه خپل زیاتوي. الحمدلله د الله تعریف دی، د الله حمد دی، د الله شکر دی. د الله چې دی الحمدلله کې الله دا د الله خپل نوم دی، په دې نوم باندې الله خوشحالېږي. تش الله چې دا د الله نوم دی، دا هېڅ چاته نشي ښودی، دا بل د الله په دې مخلوق کې د چا دا نوم نشته دی، صرف دا د یو الله نوم دی چې هغه الله چې د ځمکو او د اسمانونو مالک او خالق د دې ټولو کائناتو رب دی، د هغې نوم الله دی.
په دې الله خوشحالیږي. د دې وجې نه موږ له پکار دی چې خپلو خبرو کې موږ خبرې کوو، کور کې ناست یو، د یو بل سره خبرې کوو، دفتر کې ناست یو، میټینګ کې یو، چېرته آواز کوو، ټلیفون کوو، نو الله یادو، د خدای په ځای باندې الله یادو، الله را باندې فضل وکړو، د الله په حکم دا کار کومه، د الله په توفیق به دا کار کومه، د الله مهرباني ده، د دې په ځای چې خدای را باندې رحم وکړو، خدای ته وګوره، الله ته وګوره، د الله نه ویرېږه، د خدای نه ویرېږه. خدای تعالی داسې فرمایي د خدای په ځای باندې الله تعالی. نو ستا د خبرې چې دي په دې خبرو کې د الله ذکر وکړو. نو هغه مشهور حدیث دی چې کم مجلس کې د الله نوم یاد نشي نو په هغه مجلس د الله د رحمت نه لري، د الله لعنت و مجلس باندې هغې نه به انسان بچ شي د ګناه نه. نو الحمدلله ټول تعریفونه د الله دپاره دي، رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی. د توحید چې کوم اقسام دي درې، توحید فی الالوهیه، توحید فی الربوبیه، توحید فی الاسماء والصفات. نو دا الحمدلله د توحید فی الالوهیه دی. رب العالمین توحید فی الربوبیه دی. رب العالمین، رب معنا د پالون کې، تدبیر کون کې، انتظام کون کې، رزق ورکون کې، مرګ ژوند ورکون کې، دې ته رب ویلی کېږي.